زړه ته رانږدې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او د صحت په جامه به سنبال یاست. دوستانو د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې له تاسې یوه غوښتنه لرم که چیرته مو زموږ د یوټیوب چینل ټیکنیکل عبدالاحد نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیا د بیل پتڼۍ کلیک وکړئ ورپسې په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو د ټولو څخه مخکې تاسو ته در ورسیږي. دوستانو څنګه کولی شو چې د هغه کسانو سره میسج وکړو چې هغوی موږ بلاک کړي یو. دوستانو د دې لپاره تاسې باید یو بل د فیسبوک اکاونټ ولرئ. زه راځم دوستانو په دغه بل فیسبوک کې زه خپل آی ډي ما سره خلاصه ده او ما پکې خپل ځان بیرته بلاک کړی دی په نورو دوو آی ډیانو کې. نو زه غواړم دوستانو زه اوس هغې ته میسج نشم کولی دغه دی زه یې تاسې ته وښایم. دوستانو دغه آی ډي وګورئ دوستانو زه پکې بلاک یم. زه دې ته نه میسج کولی شم نه لایک هېڅ شی هم نشم کولی. نو اوس غواړم چې دې سره زه بېرته خپلې میسج وکړم. د دې لپاره تاسې یو بل فیسبوک آی ډي ته ضرورت لرئ. نو زه به راشم په میسج باندې به کلیک وکړم او د هغه څخه به وروسته دوستانو په دې جمع نشان باندې کلیک وکړم. کله چې مو په جمع نشان باندې کلیک وکړو د هغه څخه به وروسته تاسې ته راشي کریټ ا نیو ګروپ د یو نوي ګروپ جوړول. زه غواړم چې په دې کې یو ګروپ جوړ کړم. هغه آی ډي نه چې تا سره دواړه په هغې کې بلاک شوي یاست هغه به دلته سرچ کې راواخلئ او ګروپ به ورڅخه جوړ کړئ دغه دی او بیا به دواړه چې مو کله انتخاب کړل دغه څخه به وروسته په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په نیکسټ باندې کلیک وکړه دلته ګروپ نیم ګروپ ته څه نوم ورکوئ زه به دې ته ولیکم ملګري او بیا به په کریټ ګروپ باندې کلیک وکړئ. دوستانو دا زموږ ګروپ جوړ شو. اوس زه راځم دغه بل کس سره میسج کوم بیرته را به شم په میسنجر کې به خپل آی ډي خلاصه وي ما سره. دغه دی دوستانو ګروپ موږ سره جوړ شو. دوستانو زه ویډیو لږ سکیپ کوم تر څو هغه بل آی ډي خلاصه کړم. دوستانو ګروپ خو مې جوړ کړل. اوس زه غواړم چې زه او دغه بل آی ډي سره زه میسج وکړم او دا دریم کس زموږ په منځ کې را نشي. نو د دې لپاره به دوستانو تاسې بیا راشئ همدغه کوم ګروپ چې ما جوړ کړی دی د ملګري په نامه باندې نو همدې ته به راشئ او په دې باندې چې مو کله کلیک وکړو نو بیا دغه سیټینګ نشان راځي بیا به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په سیټینګ باندې کلیک وکړو د هغه څخه وروسته دلته راځي لیپ ګروپ دغې باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړو د هغه څخه وروسته به دغه شین خط باندې چې موږ سره لیپ لیکل شوی په دې باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ د دې څخه وروسته به تاسې خپل آی ډي خلاصه کوئ. دوستانو ما سره هغه کوم آی ډي نه چې بلاک وي زه اوس هغه آی ډي بېرته خلاصوم او ویډیو لږ سکیپ کوم تر څو هغه آی ډي زه خلاصه کړم او تاسو ته یې په عملي ډول. دوستانو دغه د آی ډي زما خلاصه شو او ګروپ هم جوړ شوی دی. نو زه راځم اوس دې سره دغه ملګري ګروپ چې زما کوم دی زه په دې کې اوس میسج کوم هغه ته به میسج زما لاړ شي سلام میسج به ولیکئ او ورته یې وبهلیږئ. دوستانو دغه د میسج زما لاړې او زه اوس غواړم چې دغه آی ډي نه بېرته هم ورته ځواب ورکړم. دوستانو دغه دی زه به ورته ځواب ورکړم. دوستانو ومو کتو دا هغه آی ډي ده چې زه ورسره بلاک یم. دغه دی زه تاسو ته بیا هم ښایم. دوستانو دغه آی ډي ده وګورئ زه نشم کولی چې دې سره میسج وکوم. دا آی ډي ده دوستانو وبخئ دغه آی ډي ده دوستانو ومو کتله چې زه نشم کولی دې سره میسج وکړم. دوستانو دا و د نن ورځې ویډیو که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي زموږ چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ تر څو زه تاسې سره په آینده کې په بله ویډیو کې مخامخ کېږم. هر چیرې چې یاست ښاد آباد او بریالي اوسئ. تر بیا د الله په امان.